في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو دو قربانۍ متعلق تیرہ شوی جمعہ کے ما تاسو ته داغي آداب بیان کړیو یو کم سلوی آداب چونکہ د اسلام او د دین د اسلام او د دین په نظر کې قربانی او اهم عمل له او الحمدلله ټول مسلمانان کوي او شریعت ورته د قدر او د احترام په نظر کتلی چونکه دا د انسان د بدن په مقابله کې ده الله پاک مونږ او تاسو ته بدن سپارل او د قربانۍ مطالبه کړې ده نو د قربانۍ په مسله کې شریعت او اسلام لږه سختی کړې ده ځکه دا د بدن په مقابله کې ده او د هغې په بدله کې ده چې د مسلمان دغه عمل صحیح طریقه باندې وشي او الله پاک ته ورسیږي او الله ورته اجر او ثواب ورکړي ورنو پټولو اعمالو کې نیت صفا کول ضروری کله یو مسلمان پنیک عمل کې نیت صحیح نو داغي اجر او ثواب ورته نه ملاوي دغه رنګ قرباني هم دا دې کې هم نیت صحیح کې د خپل مال لحاظ بساتی کنه بیا ستا قربانی ونشوا هغه وجوب چې دین هغه هم د نه ساقطي ګناګار پاتې شوی الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د صحیح قربانی کول توفیق راکړي نن د دې خبره بیان ده چې په یو ساروی کې عیب پیدا شي نو د کم عیب د خاطر په ساروی قربانی نه کیږي او هغه کم عیب ده چې هغه په ساروی کې پیدا شي دا غي سرم قربانی کیږي نو د عیبونو متعلق درې خبره دماغو کې یاد ساتای مخکې در تدا مسائل ذکر کوم چې قربانی تلا وخته اوس نستاسو مسله حل کی نو دریو خبرو ته خیال ساتای یو خبره ده چې داسې ساروی به حلالوي چې پاغه کې اس عیب نه
خپل بدن ته وګورنو ته په خپل بدن کې عیب برداشت کې نه. دا خلق چې ګیری خړی دی ته دا وګدي ګیری والا عیبناک ښکاري، نو د خپل ځان د عیب د بچاو د پاره ګیره کټکای. دا چې څوک د انګریزانو لباس اچي نو هغه ته د مسلمانانو په لباس کې ځان خنخ کوي. منګ او تاسو د خپل عیبونو د خپل بدن د عیب د لری کېدلو د پارم بدن سره سو نکړو، خو چې زمونږ استاد په دماغو کې کم سیس د عیب وایو نو هغه بدن سره کو هغه لری کوت. نو قربانی دا ستا د بدن بدله ده. بدن کې عیب موجود کېدل نه غواړي نو قربانی کې به نه غواړي. نو د قربانی د ورځو نه پهلا کوشش کوي چې داسې ساروی پیدا کړي چې هیڅ عیب پکې نه. ضرورت نشته لا وخت قربانی ته ډېر دی نو بغیر عیبه که هغې سره قربانی کېږي او که نه کېږي. بغیر عیبه د ساروي مطالبه ده د اسلام او د دین. تاسو به ساروی حلالوي بغیر عیبه، اس عیب به پکې نه. نه به لکۍ کمی او نه به غلانځه کمی، نه به اخکر ماتی، نه به پخپو باندې ګوړي، نه به پیزوان شدی، نه به چې دی نو غوږ سیری شوی، نه به غوږ کټ شوی، نه به ډېر کمزوری. د قربانی نه پهله به د داسې ساروی انتخاب کې. زمونږ ملګری ما نه اوس نه تپوس کوي چې صاحب ساروی م اغستی دی او لږه لکۍ کټ ته نو قربانی پې کېږي که نه. ما ویې د الله بنده دا ټیم د تپوس دی. اوس پاک ساروی ولې نه هلې؟ اوس چې لکۍ کټي نو څنګه ساروی هلې؟ دا خو لا ډېره موده ده. نه په خبره ځان پوهوئ او هر کال زه تاسو ته دا وایم اوس ټیم د تپوسونو نه دی. اوس پاک ساروی به ګورئ، ډېر ټیم دی ورته. بدن ته وګوره، بدن کې عیب برداشت کې نه. قربانی خو ستا د بدن بدله ده، دا به سره د عیب نه نه کې. اوس نه که څوک عیبدار ساروی ساتي ګنهګار دی. دی خو قربانی نه کوي، دی خو صرف شمیر برابرای. نو زمونږ استاد تو اکثر ملګری دوه درې ساروي ځان لوالي، نو چې کم ساروی ته څوک نالي وي دا به ځان نه وساتي. دوه درې ساروي د خرڅ دپاره والي، نو چې کم ساروی کې عیب یا خو څوک نالي منډی کې زوی په دې به خپله سا قرباني وکړو. داسې ولې کې څوک یې نالي نو څنګه ځان له انتخاب کې. ورونو دې سره احتیاط کوئ ښه. دا ټیم نه دی د عیبونو، لا ډېره زمانه ده. د پاک ساروي انتخاب وکئ، پاک ساروی چې هېڅ عیب پکې نه وي، اندامونه برابري، لکۍ برابري، غوږې برابري، پوزې برابري، جبې برابري، نظر برابري او سور بیا ښایسته وي.
ما تاسو ته وی چې قربانی ساروی کې مستحب ادا ده چې هغه ته بصیریه چې خیسته کې به هارونه بولا چې نو چې تاړوند را روان کړي او ګډ را روان کړي نو هغه ته څوک سره سیریه چي نه احتیاط کوي. بل خبره دادا چې د تمام عیبونو نه پاک ساروی داغه انتخاب کې او پاغه به قربانی کې دا شریعت چې وایي چې په دې عیب کېږي او په دې نه، دا د ضرورت په ټیم کې. اوس خو ضرورت نشته. نو یو خبره ده چې اوس وخت کې به د پاک ساروی انتخاب کوي، د تمام عیبونو نه پاک، او که اوس نه عیبدار ساروی ساتي نو بیا غلطه ده. نو یو خبره دماغو کې دا په خیاط ساتي. ما تاسو ته وی چې قربانی د بدن بدله ده. خپل بدن ته وګوره، عیب پکې پاتې کېدل غواړي نه، نه پاک ساروی 2 روپو 3 روپو 1000 روپو ته مه ګورئ. د الله دربار کې داسې سیس قربانی کوي چې مزه وکړي. ورونو کله کله داسې وشي یو سړی سره د قربانۍ د ورځو نه پیله پیسې نه وي، په دې خبره ځان پوهوئ. پیله ورسره پیسې پیدا نشي او خاص د قربانۍ د اختر په شپه ورسره پیسې پیدا شي، مخکې نه او منډۍ ته لاړو بغیر عیب ساروی نشته، مخکې ورسره پیسې نه وي چې بغیر عیب ساروی اغستم. اوس ورسره پیسې پیدا شوې، خو چې منډۍ ته لاړو نو بل ساروی نه و بغیر د عیب والا نه، یا و هغه دومره ګرانو چې دا غستی نه شو. نو شریعت نه قربان، شریعت د هر چا لحاظ کړي. پهله پیسې نه وي او د اختر په شپه درته میلاو شوې، منډۍ ته لاړې بل ساروی نه و بغیر د عیبه، یا ساروی و خو ګرانو پیسې د سره نه وي، عیبدار ساروی ارزانو. نو عذر پیښ شو، ضرورت راغی. کله کله داسې وشي په دې منډۍ کې خلکو نه پیسې وباسي، دې غریب بیا نورې پیسې پیدا کوي نو هغو نه پیسې برابرولی نشي. چې کلک ساروی پې والي نو عیبدار لږ ارزانه کېږي، مجبوریت ته. نو د ضرورت په ټیم کې شریعت عیبونه تقسیم کړي دي. ضرورت پیښ شه، پهله پیسې نه وي یا پیسې شته خو پاک ساروی ګران دی، تا سره ډېرې پیسې نشته، خو چل ول به نه کوئ. ګورئ مونږ او تاسو چل ول کوو، مونږ وایو که دا کامیاب به شو پکې، الله سره چل نه کېږي. چل به نه کوئ که یقیناً د سره پیسې نه وي، یقیناً د سره مخکې موقع میلاو نه شوه. او دا عذر نه دی، ډېر خلک وایي موږ یې ساتلی نه شو، دا اختر په شپه به یې والو، دا عذر نه دی. ولې نه شي ساتلی؟ قربانۍ څاروی خو پیل آله چې ته خدمت وکړې. رسول الله مبارک فرمای داغه خاشنو داغه تش متیازه او داغه وخت په ورځ د قیامت کې ستا په عملنامه کې الله چي. نو څومره چې پیلوالی نو ثواب دی، دا عذر نه دی. پیسې نه وي یا ساروی نو، یا پیسې وي او کمې وي ډېرې نه وي،
عذر پیښ شو منډي تلاړې بغیر د عیبناک ساروی نستا کار نه کیږي نو شریعت عیبونه تقسیم کړي دي عیبونه درې قسم دي خان یو داسې عیب ده چې د ساروی په خایس کې فرق راولي غوښه او قیمت کې نه یو داسې عیب ده چې د ساروی په حسن کې فرق راولي خایس کې نه غوښه کې فرق شته او نه په قیمت کې فرق شته دویم نمبر داسې عیبونه دي چې غوښه کې فرق راولي او قیمت کې نه دریم داسې دي چې قیمت کې راولي غوښه کې نه دا درې قسمه عیبونه دي یو داسې عیب دی چې صرف خایس کې فرق راځي نه غوښه ته نقصان رسي او نه قیمت ته دویم داسې عیبونه دي چې غوښه ته نقصان رسي قیمت او حسن ته نه او دریم داسې عیبونه دي چې قیمت ته نقصان رسيږي نو زمونږ استاد د اسلام او د دین مسله دا ده که ضرورت پیښ شو عیبدار ساروی نه بغیر بل ساروی نه ملاوي دا نو دا پہلا قسم عیب چه ده چې صرف خایس کې فرق راځي دی ساروی باندې قربانی کیږي سره د دې عیبه صرف حسن کې فرق راځي استاد ضرورت ته نو کم عیب چې د ساروی په حسن کې فرق راولي خایس کې وخت تم نقصان نه رسي او قیمت تم نو په هغه ساروی سره د دې عیب کېږي د ضرورت په ټیم کې او کنا دا سه عیب چې وخت تم نقصان رسیدا یا قیمت ته نقصان رساو نو په داسې نه کېږي ساروی باندې که ضرورت وی او کنه اغا عیبونه چې هغه د ساروی خایس ته نقصان رسای معنا د دې عیبونو سره قربانی کیږي په هغه زمونږ استاد سودا فقها او مسائل بیان فقها بیان کړی پنځل لستی مشهور پنځل لس عیبونه داسې دي چې دا کا په ساروی کیو نو قربانی وسره کیږي نو پاغه کې پہلا نمبر دا چې غوږی کټ ده خو زیات ایسا پاتې دا لګ ایسا کټ د غوږ لګ ایسا کټ تا ډیره پاتې ده نو په دې قربانی کېږي دویم نمبر د لکې زیات ایسا پاتې دا لګ ایسا کټ نو په داسې ساروی باندې قربانی کېږي دریم نمبر درستنی پتون نه حصہ کټتا خو لګه کټتا وړه پاتې ده نو په دې قربانی کې سلورم نمبر یو ساروی د پیدایشي خکر نه لري چې پیدا ده نو خکری نشته نو قربانی پکېږي پنځم نمبر یو ساروی د خکر مات نه ده خود اخکر اغا پوخی مات تے بارا چه کم کور پہ لگے دلے اغا کور مات تے اخکر اخکار شوے نو قربانی پی کی شپگم نمبر خسی ساروی بانی قربانی کی وم نمبر اغا ساروی چه لیونی خو گیا خوڑے شی گیا پخپل خوری نو خیر دے قربانی پی کی اتم نمبر یو ساروی دے واړه واړه غوګونه دي غوګونه شته خوري زیات واړه دي نو پاغي قربانی کی نهم نمبر
یو ساروی دے داغه په سرمن کی بیماری ده، خدا بیماری غوخه ته نه رسیدلې، صرف سرمن خراب شوه نو قربانی پکې. نهم نمبر یو ساروی دے غاخونه بالکل نشته او گیا خوړې شي، غاخونه شته نو عمر نه برابر ده او گیا خوړې شي نو قربانی پکې. یو لسم نمبر یو ساروی دے اخکر مات ته، خدا سے مات ته چې د سر نه غوخه نه دا سره کټ شوی نو بیا په قربانی کی. دولسم نمبر یو ساروی دے پاسې دې نشي ودرې دې نشي، ګډ نه ده خودم را سرب دے چې د غوخ او د واز کې په وجه باندې ودرې دې نشي نو قربانی پکې. دیر لسم نمبر یو ساروی دے داغه خکر مات ته د بیخنا او ساری و سر زخمی شوه و آغا زخم اس روغ شوه ده، زخم برابر ده نو قربانی پکی. سوار لسم نمبر یو ساروی ده داغینا اکثر ده گڑو سر او گڑانو سر خلق دا سے کئی پہلے تے وڑائی کٹ کرنی دی. 13 جمعہ کے میں طویلیو خبر ادا چی وڑائی تے کٹ نہ کیا قربانی پیو کی، او که وڑائی تے چا کٹ کرنی وہ منڈائی کے خرساں نو قربانی پی کی. 15 نمبر یو ساروی دے کوکستر گئے دے، یو طرف تا گوری سترگو کے کوگوالے دے نو پدی قربانی کی. دا 15 عیبونو داسیو که ضرورتو او بل ساروی نه ملاوی دو یا ملاوی دو خو گرانو تا سر پیسے کمی وی یا دا سر ٹیم ختمو روخ ساروی ملاوی دو خلریو رسیده ورطا نشوی نو چی دا 15 عیبونو نا یو عیب پکیو نو بیا پی قربانی کی گی دا ضرورت پٹیم کی. شل عیبون دا سیدی چی دا دی تعلق دا غوخ یو دا قیمت سره ده، نکا پا یو ساروی کی شل عیبونو نا یو عیب موجود شا نو قربانی پی نکی گی اگر کستا ضرورت یا پیسی نشتے او یا بل ساروی نشتے بیان پی نکی. پہلا نمبر دومره کمزور ده چې باډو کې مازغم ختم شوی، ډیر کمزور ساروی چې داغه یو وړو کې اخکاری نو پاغې نه کی. دویم نمبر یو ساروی ده یو سترګ باندې وړون ده یا په یو سترګ کې نظر نشته، یو سترګ والا ساروی باندې نه کی. دریم نمبر یو ساروی دے گوڑ خدا سے گوڑ دے چی دا حلالی زیت نشیتلے، که دا حلالی زیت اتلے شو نبیا پی کی نشتلے نبیا پی نکی. سلورم نمبر اغا ساروی چی اغا دمرا کمزور دے چی دا کمزورتیا پا وجہ دا غی پاڑو کو کی مازغ ختم دی، دا مخ کی غوخه پی نئی او دا چی مازغ پکی نئی نپی کی. 15 نمبر اغا ساروی چی بیمار دیں خو بیماری خکاری تا چی دا بیمار دے طبق والے یا بلا بیماری دا عام چی سارو کی کم بیماری نو بیمار ساروی پا قربانی کی علالول دا روانی دی. شپگم نمبر یو ساروی دے داغی غوخ چی دے نو خاص بیخ کی کٹ دے نو قربانی پی نکی. وم نمبر دے یو ساروی لکائی کٹی نو پاغی نکی گی او خلقو لڑیر چل ورزی
اکثر بیا اور پسې وګڼي. دا سم کوي. اتم نمبر د غوږ زیاته حصہ کټتا نو پاغي نه کیږي. نهم نمبر د لکۍ زیاته حصہ کټتا نو پاغي نه کیږي. لسم نمبر رستنی پتونی کټته خو زیات لک پاتے دے او ډیر کټته نو قربانی پینه کیږي. یو لسم نمبر هغه ساروی چې هغه لیونه دی خو غیا پخپل نشي خوړې نه پاغي قربانی نه کیږي. دولسم نمبر هغه ساروی چې پیدایشي غوږ نه لري نه پاغي باندې نه کیږي. که پیدایشي خکر نه لري نو بیا پکېږي او که پیدایشي غوږ نه لري نو بیا پې نه کېږي. دیارلسم نمبر هغه څاروی چې د هغې په سرمن کې بیماری ده خو دغه بیماری غوښې ته رسېدلې ده او کمزوری دی نو بیا پې نه کېږي. څوارلسم نمبر یو څاروی دی غاښونه یې نشته او غیام نشي خوړی، غیا په خوړلو کې ورته تکلیفي نو بیا پې نه کېږي. پنځلسم نمبر یو څاروی دی د هغې غولانځه کټ یا د غولانځې دا سرونه اوچ دي یا بیکاره دي نو په هغه څاروي باندې نه کېږي. که یو د څلور سرونه وي نو که په هغې کې یو هم کټو نو نه پې کېږي یا وچو. شپاړسم نمبر یو څاروی دی د هغې پوزه کټ ته نو په هغې نه کېږي. ولسم نمبر یو څاروی دی او خنسا دی. خنسا دا معنی چې د نر او د ښځې پته نه لګي نو بیا ور باندې نه کېږي. نولسم نمبر هغه څاروی چې ګندګي خوري. یو څاروی دی ګندګي خوري پلیتی خوري نو په هغه څاروي باندې قرباني نه کېږي. او نولسم نمبر هغه څاروی چې هغه د تشو متیازو او د ډکو متیازو ځای یو بل سره یو ځای شوی نو په هغې قرباني نه کېږي. او شلم نمبر هغه څاروی چې د هغې غولانځې سره چا یو کار کړی چې بیا تې پی نه روځي غولانځې ورته والې د دې دپاره چې پی تې رونه وځي علاج یې وله کړی نو په هغه څاروي باندې بیا قرباني نه کېږي. دا شل عیبونه داسې دي مشهور ځکه ویم چې تفصیل درته بیا بله جمعه کې کوم مسایلو کې نو پدې سره په څاروي باندې چې عیب پکې وي نو قرباني پې نه کېږي. که ستا ضرورت هم وي نو دې درېو خبرو ته خیال ساتئ. نمبر 1 بغیر عیبه څاروی به حلاله وای. پیسې شته او قربانۍ ته ټیم شته د عیبونو تپوس به نه کوئ چې په دې قرباني کېږي او که نه کېږي دا ټیم نه دی. دویم نمبر پیسې چا سره ملو نشوي یا وی خو کمې وي او د بغیر عیبه څاروی ډېر ګرانو نو دا 15 عیبونه چې پکې وي د ضرورت په ټیم کې په دې څاروي باندې قرباني کېږي. او دا شل عیبونه چې پکې وي د ضرورت په ټیم کې په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي. پیسې به پیدا کې او څاروی به پیدا کې بغیر عیب.